افغانستان کې د جعلي درملو ستونزه هغه درمل چې تاسو یې کاروئ آیا اصلي دي او کنه څرنګه ځان ډاډه کوئ بي بي سي د یوې څو میاشتنۍ څېړنې په ترڅ کې په افغانستان کې د جعلي درملو پټ بازار ته کتنه کړې. په سردار محمد داود خان روغتون کې د بیړنۍ پاملرنې څانګه ډاکټران د عبدالمجید د ژوند ژغورلو هڅه کوي. د هغه د سږو 80 سلنه برخه له کاره لوېدلې. دوی حیران دي چې د سکاروي یا سینه او بغل یوه عادي ناروغي ولې دومره پیچلې شوې. د مجید د درملنې 8 میاشتنۍ مخینه ښیي چې د ناروغۍ تشخیص یې سم و. دقیق اړوند درمل هم ورکړل شوي خو ګټه یې نه ده کړې. ډاکټران د شپږو ماشومانو د دغه پلار په ژغورنه کې نږدې بېوسه شوي. د اکسرې د ناسمې روغتیا یو جدي حالت ښیي. موږ ورته ډېر دی یا ناوړه سږي وایو، یعنې په سکاروي د اخته کس حالت چې ډېر نازک وي. اکسرې کې د سږو لاندنۍ برخه ټوله سپینه ده. عادي حالت کې داسې نه وي، نو د ناروغ وضعیت په فوق‌العاده ډول ننګونکی دی. په داسې حالت کې موږ ته راوستل شو چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. د مجید درملنه له دغه روغتونه د باندې روانه وه، خو وړاندې دلته هم عادي ناروغۍ پیچلې شوې او د دوی څو میاشتنیو پالټنو ثابته کړې چې جعلي او بې کیفیته درمل یې اصلي لامل و. د روغتون مشر ډاکټر طاهر احرار د جعلي او اصلي درملو په اړه د خپلو پالټنو یوه برخه بي بي سي ته ښیي. دا چې د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر څومره سخت دی ډېره حیرانوونکې ده. تاسو ولیدل چې موږ څو دقیقې د دغو درملو د حلولو هڅه وکړه، خو اوس هم ځینې برخې یې نه دي حل شوي. اوس هم وچ یا لانده کرسټلونه یا ټوټې پکې شته. دا محلول روښانه دی، مکمل، سپینه مایع ډوله انټي بایوټیک دی او دا بل که رسوبات شته نه دی حل کړی. حال دا چې موږ هم خوازه داسې بیا هم همداسې پاتې یا مصب دا ګوره دا ډېر مهم دغه ده. دا بیخي ډېر وښورېدی، ښه ډېر وښورېدی. اوس دا ګوره دې کې بیا هم هغه پوډر پاتې دی. دا که د انسان وجود ته زرقم سي همدغه بیا هلته هم بېرته همدغسې کېدای سي همدغسې پاتې سي. که دې ته کیمره رانږدې کړي دا تر ډېرو ښورېدلو وروسته بیا هم په دې کې ذرات معلومیږي. پس له 10 دقیقو اوس هم چې ګورو دا مایع داسې روښانه دی، سم نه دی حل شوی. اوس هم پکې رسوبات شته. شیدو رنګ، شیدو مایل رنګ ده، دا یو سپین رنګ ده. خو دا چې اصلا د دې ذایقه وکتل سي بیا سړی پوهېږي چې په دې کې مثلا صرف یو رنګ اوبه دي او په هغه کې هغه د انټي اسید ذایقه او دغه پکې پراته دي. هغه زیړوالی هم دلیل د همدغه انټي اسید زیړوالی هم لري. بیا د ډاکټرانو له مسلسلو څېړنو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه دواوې چې دلته راځي دا دواوې بدبختانه پیک دي. اوس 2 کاله کېږي. دا دواوې تاسو کوم ځینې اخیستل؟ دا خو طبیعي خبره ده، د مارکېټ څخه ترلاسه کېږي، د آزاد بازار څخه. خو دا 2 کاله کېږي موږ خپل دوا چې د هغه ترکیې او ایران او هند څخه هلته خریداري کوو. ډېر څه زه متوجه شوم دلته په 400 بستر کې چې فتح راغله ډېر زیات زخمیان وو، حتی یو واټ ته به ورغلې بوی به تللی د زخمونو. بیا د مسکو څخه موږ ته یو 9 ټنه دوا کومکي راغله. دغه انټيبیوټیکونه چې کله موږ زخمیانو ته ورکړو بیا زموږ په روغتون کې هغه بدبویي هم نه وه او هغه زخمونه مو هم جوړ شو. حتی یعنې ډېر داسې واقعات شوي دي چې زخمونه ګانګرین شوي دي. بالاخره منجر به امپوټیشن ورته شوی، مثلا د چا لاس پرې شوی، د چا پښه پرې شوي، چا ژوند له لاسه ورکړی. له روغتونه د باندې د جعلي درملو راکړه ورکړه لا هم په پراخه کچه روانه ده. د درملو یو عمده پلورونکی چې نه غواړي څېره یې څرګنده شي په ډېره سادهګۍ په خپله اټۍ کې د څو قلمو درملو اصلي او کاپي بیلګې راته ښیي. رنګونه یې سره ورته دي خو د کیفیت له اړخه توپیر لري. د دې کیفیت یا څرنګوالی ښه دی. دا دویم درمل بیا میتودین دي چې دا یې اصلي دي، بیې یې سره توپیر کوي. آیا ویلی شو چې د دوی بیې څومره دي؟ دا چې کیفیت یې لوړ دی بیه یې شاوخوا 60 افغانۍ ده. د جعلي درملو بیه د اصلي هغو نیمایي ده. دا چې په څومره اسانۍ جعلي درمل په بازارونو کې پلورل کیږي حق حیران کړم.
دا خلکو ته یوازې مالی زیان نه، آنچه د سر زیان هم اړوي. زموږ د دغې پلټنې په بهیر کې مې وموندل چې په همدې وروستیو کې په ګڼو ولایتونو کې په عادي او علاج وړ ناروغیو اخته ناروغان مړه شوي او ویل کېږي جعلي درمل یې د مرګ اصلي لامل و. موږ اوس غزني ولایت ته پر لار یو، هلته داسې یوې کورنۍ سره ګورو چې وایي یوه غړې څو میاشتې وړاندې د ناسمو درملو له امله خپل ژوند بایللی. د اتو ماشومانو دغه پلار وایي خپله مینواره میرمن یې چې په عادي والګي اخته وه له لاسه ورکړه. زکام لار نور یې هیڅ تکلیف نو، کور کار یې کاوه، پختن یې کاوه، جای جارو کوی، هیڅ مشکل هم نه و. داسې د هغه راباسې دلته م راوستله، دوا معاینات یې وکړو، شی یې وکړو، چې رالو په کور کې م پختن وکړو، شی یې وکړو، ښه ناوخته سو، تقریبا ماسپښین و، اتمې سیرون ورته بند کړو، سیرون بند کړو، ستنې مې ور ولګولې سیرون ته، سیرون مې ورته بند کړی. داسې تقریبا دا سیرون به ډېر کم دور اندازه ورغلی سیرون، اتیا داسې پړک واخیستو. زه دلته ورسره ناست وم، اتې ما ورته وویل مال دا یخ دې وسو یا مال تبه دې سوه یا سخت څه راباندې وسو. اتې مې سیرون بند کړو، سیرون مې بند کړو، اتې مال وسوه بیخي لټنده سوه. اتې مې سیرون ځین را خلاص کړو، رالم موټر مې چلان، چې موټر مې چلان کړو دستي د بازار له څنګه مې کور ده تقریبا داسې 5 منټه پیاده لار ده. اتې مې موټر چې بېرته ورته رالم مال راولاړه سه دا نه سوی لټېدلی، تر لاس مې ونیو چې راپورته م که اتې دستي کوي، داسې رنګ یې اړه ووایي، داسې شین رنګ یې سو سر وپړسېدل، اتې بس پور پرېږدو. د دغو ماشومانو د مور د مړینې څلوېښتي تازه تېره شوې، خو غم یې لا هم دروند دی او پر دوی به یې اغېز تل پاتې وي. داسې یو احساس سړي کې نه یې او پخوا چې ووایي چې مثال یې کور یې ژوند یې زندګي یې هغه یې عمران وایي د میرمنې معالج ډاکټر یې له کارېدنې وړاندې درمل وکتل. موږ هغه ډاکټر وموند، خو نه غواړي نوم یې څرګند شي او یوازې پر ټلیفون خبرو ته حاضر شو. دی وایي یوازې په کتلو د جعلي او اصلي درملو توپیر نه کېږي. باید تخلفي دواګانې باید شکل جوړوي، پوه شوې، څو کوالټي کنټرول غیر بالونه کې دوا خو ډاکټر ته که معلومي باید رقمي جوړوي یعنې جنسي جوړوي. دلته که ته بازار ته ولاړ شې بټري اخلي، یو بټري دواړې په یو رقم دي، مګر یو یې درته وایي دا یې اول ده دا یې دومه ده، نه معلومېدلې د مشکل کار د سره مشکل. د افغانستان له یو بل لرې پراته ولایته یوې کورنۍ BBC ته د درملو یوه کڅوړه راستولې او وایي یو غړی یې تېره میاشت د دغو درملو له اخیستو 20 دقیقې وروسته خپل ژوند وبایله. موږ له دې کورنۍ سره په هغه ولایت کې د شته محدودیتونو له امله خبرې ونه کړای شوای، خو درمل مو ترلاسه کړل. د سردار محمد داود خان روغتون کې ډاکټران حاضر شول چې موږ لپاره یې کیفیت معلوم کړي. محلولات کلش بالا باقی مانده. پودر ټول پاس پاتې دي. تاسو وګورئ چې رنګ هیڅ روښانه نه دی. د محلول رنګ باید روڼ او روښانه وي، خو دلته رنګ د قهوې هغه ته ورته دی. پودر هم پکې نه حل شوي پاتې. باید په هیڅ ډول د انسان بدن ته پیچکاري نشي چې ګنې حساسیت کوي. باید به هیچ وجه تزریق نشود که مریض در صورت ریاکشن میده و احتمال او د حساسیت پایله هر څه کېدای شي. هو هر څه ان د ناروغ د مرګ لامل کېږي. موږ خپلې موندنې کابل کې د خوړو او درملو د کنټرول ادارې مخې ته کېښودې. دوی د درملو بیلګې ګوري، بیا یې د واردولو جواز ورکوي. تاسو وویلې چې تاسو سار لرئ. موږ په بازار کې ځینې درمل چې داسې پاکیجینګ کې یو څه داسې توپیر ډېر کم دی، خو شته دي، مثلا دغه موږ پیدا کړل، یا مثلا دا چې ډېر زیات کم توپیر لري. مثلا که تاسو وګورئ دلته د دې هغه رنګ دی او داسې روښانه شین دی او دا داسې یو ډول آبي ډوله یا آسماني ډوله. زموږ نظارتي ټیمونه
په مرکز او ولایاتو کې خپل تقسیم اوقات او مهالویش مطابق د ولایاتو په مراکزو کې د ولسوالیو په مراکزو کې حتی د کلیو بانډو ته هم دوی لاسرسی لري، منظم ترانسپورټیشن لري، ترانسپورټ موږ ورکوو او دوی بیا دغه جعلي او تقلبي درمل او هغه درمل چې بغیر له اجازې څخه افغانستان ته وارد شوي وي هغه دوی راټولوي. موږ د دوی د څار له ګرځنده ټیم سره د کابل په یوه بوخته سیمه کې یو ځای شو. دلته یوازې دا څوک چې نظارت کوي دوی فقط ګوري درمل ته او د هغې نه دوی د قضاوت کوي چې آیا دا اصل دی که نه دی. داسې وسایل دوی سره نشته. د دوو درملتونونو له څارنې وروسته دوی یوازې څو قطۍ تاریخ تیر درمل وموندل. افغانستان کې د جعلي درملو پیر او پلور د میلیونونو ډالرو په ارزښت کاروبار دی چې مخنیوي لپاره یې په دغه بڼه کیدونکي حکومتي څارنې ښایي په سمندر کې څاڅکی وي. چارواکي وایي جعلي درمل تر ډیره په پاکستان کې جوړیږي او په قاچاقي ډول راوړل کیږي. خو په افغانستان کې دننه هم داسې کارخونې شته چې په پټه د بهرنیو درملو په نامه درمل جوړوي. له یو بل لرې پراته ولایته د همدغه راز یوې کارخونې ویډیو له بي بي سي سره شریکه شوه چې چارواکو پرې چپه ووړی. دلته په دغه ککړ چاپیریال کې د درملو په نامه جوړیدونکي مواد د اصلي درملو په کاپي شویو قطیو او بوتلونو کې د مشهورو کمپنیو د تولیداتو په نامه درملتونونو ته لار مومي. ډاکټران وایي په دغو کارخونو کې تولید شوي مواد درمل نه، زهر دي. خو ښه خبر دا دی مجید چې په سردار داود خان روغتون کې د مرګ او ژوند ترمنځ و، اوس له 3 میاشتو درملنې وروسته برته خپل کور ته ستون شوی او مخ په ښه کېدو دی. اوس انشاءالله دا 3-4 ورځې کېږي چې غږ مې لږ سم سوی دی، نور بدن مې ډېر درد کوي دنګې او دا طرف وزر او اکسیجن لا نه ده پوره. یو څو وخت ما د باندې راخیستله هیاتي وریا ویل وایي د شفاخانې درمل به درکوو. یو غوره ګټه راته وکړه. د بهر درمل ګټه نه کوله؟ نه. مجید نیکمرغه و خو ډېر شمېر نور نه. جعلي او بې کیفیته درمل همدا شیبه لکه پټ دښمن افغانستان کې د هر ناروغ ژوند ګواښي. یما بارز، بی بی سی، کابل.